طریقې. او خامخا په تحقیق سره ارسلنا نوحا الی قوم مونږ لېږلی نوح علیه السلام قوم دې دته. بعضې چې دی لقب د ژړل به زیات، یشکر یا یرجو یا عبدالله د اسم ده. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. د ورته ای قوم دی الله عبادت کوئ، نشته تاسو لپاره معبود مسوا دی الله نه. فلا تتقون، تاسو نه ویریږئ دی الله دی عذاب نه یا دی غرق کولو، الله به مو غرق کړي، تاسو ډارېږئ نه. فقال الملأ الذين كفروا، رسم خط دی قرآن شریف کې دلته ملأ داسې لیکلی شوی ده، واو به ورسره لیکي. اوی سردارانو هغه کفروا من قومه چې کفر یې کړی د قوم نه. څه اووي؟ اول اعتراض ما هذا الا بشر مثلكم، نه ده دا مگر بشر تاسو په شان. دویم یرید ان يتفضل علیکم، دی غواړي چې تاسو باندې بهتري وکړي، تاسو باندې ځان پورته کړي. دریم ولو شاء الله لانزل ملائکة، کدی الله په خوښونو نازلې به و ملائک. بل ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، مونږ نه دي اورېدلي بهذا دغه چې رسول بشر وي یا دا توحید په پلارانو اولنیو دي مونږ کې. ان هو الا رجل به جنة، دا نه ده مګر یو سړی ده چې د باندې لیونتوب ته جنون. فتربصوا به حتى حين، تاسو انتظار ورته وکئ تر یو وخت پورې چې جنون ختم شي، کني بیا به قتل کوي. قال رب انصرني بما كذبون، نوح علیہ السلام ویل ای رب دما ایما نصرت وکا. بما كذبون ما مصدری ده بتکذیبهم، په سبب د تکذیب د دوی ما لرا. فاوحینا الیه، پس مونږ وحی ورته وکړه ان اصنع الفلک باعیننا، چې ته جوړه که کشته باعیننا، مونږ په حفاظت، مونږ په نگرانۍ، مونږ په سترګو، یعنی مونږ په حفاظت. ووحینا مونږ په حکم باندې. دا به انشاءالله ورسته مخکې ترجمه کې تفسیرو هم حواله پې ورکړې ده چې څرنګه کشته یې جوړه کړه، خلکو به سخریې پسې کولې، مخکې تاسو ته انشاءالله بیا ذکر کېږي. فاذا جاء امرنا، بیا هر کله چې راغلی مونږ امر د دوی د هلاکت. وفارت تنور، او جوش وکړو هغه تنور، وجه الارض یا مطلق تنور یا کفاک یو تنورو. فسلک فیها، بیا داخل که په دې کشته کې من کلین د هر قسم نه زوجین اثنین، جوړې دوی دوی نر او ښځه. و اهلک، خپل اهل داخل کا. خو دلته اهل نه مراد نسبی او متبعین ټول مراد دي. الا من سبق علیه القول منهم، اگه هغه څوک چې مخکې شوی ده قول د هلاکت په دوی باندې د دوی نه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ما سره خطاب مکوه خبرې په هغه کسانو کې چې ظالمان دي دې په شفاعت کې. چا به وایي چې ولې؟ انهم مغرقون، ځکه په تاکید سره دوی غرق کولی شي. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، بیا کله چې برابر شوې ته او هغه څوک چې تا سره دي په دې کشتۍ باندې. د کشتۍ 80 ګزه اوږده وه، عرض یې ویې کې 30 ګزه. نو بیا دا دعا وایه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. دی الله صفت وایه په دې باندې چې مونږ ته اخلاصون راکړو دې ظالم قوم نه، دې شبهاتو نه. مونږ تاسو باید ووایو چې الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. دا ترجمه به وم یا مثال سبق به و، هلته به د دروازو کې راښکاره شول، نو انسان به لیاړې وچې شو چې یا الله ته خیر وکړې، نو بیا به زورولو و تړلو، الله پاک نجات راکړو من القوم الظالمین. دلته دا مسجد کې به داسې ترجمه چا کړې وه، کېدی خو دغه خبرې هم کېدی، خو خطر زیات و. یعنې علماو خو خپل مسؤلیت ادا کړی ده. یو منبر یو محراب د دې په ګټه نه ده استعمال شوه، خو الا ما قل و شذ، چا به کمپین کې کوم منبر وي یا به بل ځای کې وي. بهرحال وقل رب انزلني منزلا مبارکا، ته ووایه ای رب دې ما کوز کا په هغه نزول مبارک سره، یا مصدر ده منزل و نزول یا مکان د ظرف مکان، هغه ځای د نزول چې مبارک کې چې کوم ځای کې کوزیږو. وانت خیر المنزلین، او ته بهترین دي کوزونکو نه. خلق مېلمنه را کوزوي ځان تېرولي، خو ته په ټولو کې بهتر یې. ان فی ذلک لآیات، بشکه دې مذکور کې دلائل او نصیحتونه دي. وان کنا لمبتلین، او بشکه شان د مونږ یو ابتلا کې روستون کې، ازمیخ امتحان روستون کې. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بیا پیدا کړل مونږ دوی نه وروسته هغه امتونه قومونه نور هم، پیړۍ نور، سمودیان، عادیان،
مراد دی، بعضی سمود مراد کوي. فارسلنا فیهم رسولا منهم، مونږ راولېږلو دې کې یو رسول دی دینا چې صالح علیه السلام سمودیانو ته، عادیانو ته هود علیه السلام، څه ورته وی ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. دا مشترک دعوت ته چې الله ته عبادت کوئ، تاسو معبود نشته مسوا دی الله نه بل څوک، تاسو نه ویریږئ دی الله نه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا